أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آیت نمبر 22. دغه تیری رکو هغه ورستی آیت هم په تیر درس کې مترجمه کړی نو ځکه موضوع الجلاوه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. یوسلو یوشتم نمبر آیت د تیر رکو ورستی آیت. رب عز وجل د بنی اسرائیلو بیان کاوه. بنی اسرائیلو کې یو هغه ضدي هغه بد عمله حسدګره ډله وه چې د هغو یادونه الله جل جلاله په ښه ډېرو آیاتونو کې وکړل چې بد اعمال یې کول. د الله د پیغمبره څخه نامناسبې غوښتنې، نامناسبې پوښتنې او بهتانونه، په تورات او په انجیل کې لاسوهنه، پر پیغمبر علیه السلام بد ویل، داسې نو بیخي ډېر عیبونه او بد اعمال د دوی وه چې رب عز وجل بیان کړل. او دوهمه ډله په دې کې معتدله وه، حق ته تسلیمیدونکې ډله وه، لکه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه او د ده ځینې پیروان. دوی بیا په تورات کې لاسوهنه نه کول، حسد یې نه کاوه، بلکې د اسلام د مبارک دین په راتګ سره اسلام ته تسلیم سوه. په هغه تیرو آیاتو کې تر دا 140 نمبر پورې آیت پورې الله جل جلاله د هغه ضدي ډلې، د هغه حسدګرې و عنادګرې ډلې بیان سره د دوی د عیبونو کاوه. په دا 120 نمبر آیت کې الله جل جلاله د دغه ډلې چې هغه معتدله، حق ته تسلیمیدونکې، حق لیدونکې ډله ده، د دې بیان الله جل جلاله کوي او فرمایي الذین آتیناهم الکتاب. الذین هغه کسان آتینا چې موږ ورکړی دي هم دوی ته الکتاب، کتاب تورات مو ورکړی دي، یتلونه دوی تلاوت ته دې کتاب کې حق تلاوتې، په رښتیني تلاوت سره، د دروغو تلاوت نه لکه هغه حسدګرې ډلې چې لاس پکښې واهه د تورات آیاتونو احکام یې بدلول، بلکې یتلونه حق تلاوتې، چې څنګه د دې تلاوت حق دی، د تلاوت شان دی، هم هغسې تلاوت کوي. اولئک هم دغه کسان چې دی یؤمنون به، ایمان راوړونکي پر دې کتاب باندې دي. دا د به ضمیر و کتاب ته راجع چې مراد ځینې قرآن دی. همدا خلک پر هغه کتاب چې پر دې نازل سوی و د هغه حق تلاوت کی او پر دې کتاب قرآن پر دې ایمان راوړي. او یا د دې به ضمیر د هغه کتاب تورات ته راجع دی. د هغه ضدي ډله که څه په خوله وایي چې موږ پر تورات باندې ایمان راوړی دی، خو نه هغو ایمان نه دی ورباندې راوړی، ځکه د هغه کتاب یوه برخه دا هم وه چې تاسې اسلام ومنئ، د هغه کتاب یوه برخه دا هم وه چې تاسې قرآن ومنئ، د هغه کتاب یوه برخه دا هم وه چې تاسې محمد رسول الله ومنئ، خو دوی دا برخه نه منل، نو هغه په حقیقت کې تورات یې نه منئ. که دوی خپل کتاب منلی، پر خپل کتاب ایمان راوړلی، نو بیا به دوی قرآن هم منلی وای، محمد رسول الله به هم منلی وای. اصلي تورات منونکي دا کسان دي، اولئک دغه کسان چې دی یؤمنون دی ایمان راوړونکي دي به پر دې تورات باندې دی صحیح تورات منلی دي. ځکه خو ټول تورات چې څوک ومني حتماً به مسلمان کېږي،
ټول تورات چې ومني اتمن به پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړي، پر قرآن به ایمان راوړي. ومن یکفر به، او هغه څوک چې کفر په دې قرآن په دې تورات باندې وکړي، تورات ونه مني ټول، یعنی دا ضدي ډلې نیم نه ماني، که ټول منلی وای بیا به دې مسلمانان وای. فاولئک دغه کسان چې دي هم دی الخاسرون، هغه کامل تاوانیان دي. یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. الله جل جلاله په مخکې آیاتو کې که ستاسې یاد دي ښه مخکې دا خبره په د هغه الفاظو وفرمایل یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. دلته یې بیا هغسې خبره را تکرار. اصلا دا داسې دی لکه یو څوک چې شروع کې یوه خبره اجمالي وکړي، مثلا ووایي علم فرض دی، یا علم یو بهترین عمل دی، یا ووایي لمونځ یو بهترین عمل دی، بیا نو پر دې خبره باندې ښه ډېر دلایل را نقل کړي، په پای کې بیا دا کسان مخاطبین کې ورته ووایي څونه دلایل مې درته وویل. نو اوس دا خبره واضح سوه چې علم فرض دی او لمونځ ښه عمل دی. اجمالا په شروع کې خبره کول، تر دلایل وروسته هغه خبره د خلاصې او د نتیجې په شکل بیا تکرارول چې د دې اورېدونکي په ذهن کې ښه نقش. الله جل جلاله په شروع کې دا خبره وکړل، ول ای د اسرائیل اولاده، تاسې د الله نعمتونه ښه ډېر در یاد کړئ چې الله پر تاسې کړي وه. بیا الله جل جلاله تفصیل ورکړي چې دا نعمت الله ورکړی و، دا نعمت دا نعمت او د دې بدعملي دا وه ښه ډېر یې بیان کړل چې دا خبرې خلاص سولې. بیا الله جل جلاله ورته فرمایي وایي ما تاسو ته ووایم یا بني اسرائیل، بیا درته وایم د خلاصې او نتیجې په شکل درته وایم، د هغه ابتدایي اجمال د تکرار په شکل درته وایم د الله نعمتونه در یاد. او الله جل جلاله تاسې په خپل عصر کې تر ټولو خلکو بهترین خلک ګرځولي واست، دا خپل فضیلت ته لاسه مه ورکوئ. او بل لا دا چې تاسې یو داسې ورځې ته ورتلونکي یاست چې په هغه ورځ کې هیڅ نفس د بل نفس بدلا او د بل نفس کفایت نسی کولی، او هغه داسې یو ورځ ده چې په هغه ورځ باندې نه د چا واسطه قبلیږي، په هغه ورځ باندې نه د چا پیسې قبلیږي، نه سپارښت قبلیږي الا ماشاء الله. نو تاسې چې داسې سختې ورځې ته ورتلونکي یاست، ونیسئ تاسې حق ته تسلیم سئ، پر حقیقت سترګې مه پټوئ. دا د دوی د نعمتونو د یاد وروسته بیا د خلاصې او د اجمال د تکرار په شکل بیا دا خبره دی، بیا نو بله موضوع شروع کېږي. الله جل جلاله فرمایي یا بني اسرائیل، ای بني اسرائیلو، ای د یعقوب علیه السلام اولاد، اذکروا یاد کی نعمتی نعمت زما، التي هغه نعمت انعمتو چې ما کړی دی علیکم پر تاسو باندې. کم نعمتونه بیخي ډېرې څپې او بیخي ډېر آیاتونه د دوی په نعمتو کې تېر سوه، څونه ډېر نعمتونه الله عز وجل پر دوی باندې کړي وه. او واني او یقینا زه فضلتکم، ما فضیلت تاسو ته درکړی و، بهتري مې درکړې وه علی العالمین، پر ټولو نړیوالو جهانیانو باندې. په هغه زمانه کې چې د عالم او د دنیا څه خلک به پر ټولو متاسې بدتر ګرځولي واست. او بله خبره لا دا چې خلاصېدل هم نسته، اتمن تاسې یو ورځې ته ورځئ، واتقوا یوما، د هغه ورځې څخه وبېرېږئ، لا تجزي چې کفایت نسی کولی نفس هیڅ نفس عن نفس د بل نفس څخه شیئا، د هیڅ داسې نسی کېدلی چې یو نفس یو بل نفس ته د یوه سبحان الله ثواب یا د یو وړې ګناه د دی خلاص کړي، او یا دې ووایي چې ستا پر ځای به زه زندان تېر کړم، دی راخوشي که داسې نسی کېدلی. ولا یقبل منها، او نه قبلیږي د دې نفس څخه عدل څه فدیه چې د ده د ګناه په بدله کې دې نو پیسې واخیستل سي، جرمانه او دی دې خلاص. ولا تنفعها شفاعه، او نه دې نفس ته هیڅ سپارښت پیدا کوي چې دی دې نو یو واکمن او زورور سړی راولي او د الله جل جلاله په حضور کې دې دی سپارښت وکړي. یو د سید الرسول صلی الله علیه وسلم فعت، هغه د مؤمنانو دپاره نه دی. ولا هم او نه به وي دوی ینصرون چې نصرت ته وکړل سي، چې د دوی مدد ته نصرت ته وسي، یو څوک یې ورته راسي، یو قوت ته دوی ملاتړ دې وکړي د الله څخه د اخلاص کې داسې هم نسي کېدلی. تر دې ځایه پورې د بني اسرائیلو خبرې خلاصې سولې، هغه بعضې مهمې خبرې ځای پر ځای بیا هم د دوی
بعضې یادونې راځي. په دې پسې آیت کریمه کې الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام یادونه کوي. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراهیم علیه السلام دا یو داسې کس الله پیدا کړی دی چې په ټول بشریت کې مقبول انسان دی او ډېر لوړ همت والا انسان دی، بلکې تمام دینونه دا ادعا کوي چې موږ پر ملت ابراهیمي یو. کفار او مسلمانان، یهودیان دا وایي اصلي موږ پر ملت ابراهیمي یو. موږ د یعقوب علیه السلام اولاده یو. یعقوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام زوی دی، اسحاق علیه السلام د ابراهیم علیه السلام زوی دی. موږ د ده اولاده او د ده پر ملت او د ده پر دین روان. نصرانیان هم دا وایي موږ پر ملت ابراهیمي یو. د مکې مکرمې مشرکانو به هم دا ویل چې موږ ټول د اسماعیل علیه السلام اولاده یو. اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام زوی دی، موږ اصلي پر ملت ابراهیمي یو. کعبه شریف ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ده، د هغه جاینشینان یو. هغه به بیا دا ویل چې تر ګردو یې زیات موږ ښه مستحق یو په جاینشینانو او په دې دعوه باندې چې موږ پر ملت ابراهیمي یو. آتش پرستانو به هم دا دعوه کول چې موږ پر ملت ابراهیمي یو. د اور عبادت، دوی د اور عبادت ولیکي، وایي په دې وجه کو چې ابراهیم علیه السلام یې نه دی سوځلی. ابراهیم علیه السلام اور دومره احترام ورته درلودلی دی او د الله په حکم باندې اور منع سو چې الله جل جلاله ورته وفرمیل یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم. وایي ای اوره یخ سه او جنت سه پر ابراهیم علیه السلام باندې. تر داسې اندازې پورې وایي تفسیر لیکلی دی چې الله عز وجل اور ته وفرمیل علی ابراهیم، پر ابراهیم یخ سه. ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته اچوي د ده لاسونه په رسیانو باندې د شا د خوا تړلي وو. دی چې اور ته واچوي هغه رسۍ اور وسوځل، د ده لاسونه یې ایله کړل، دی یې نه دی سوځلی. ځکه ورته الله خصوصي امر کړی و علی ابراهیم. داسې نه دي ویلي چې عموم یخصه، د رسۍ دپاره خو خبره نه وه کړې، ځکه نور ټول شیان وسوځل، یوازې ابراهیم علیه السلام نه دی سوځلی. او د الله په حکم باندې چې د بردن لفظ ورته وویل سو او بیا ادا ورته ویل وسلامه، د سلامتیا ځای سه. وایي که چیرې دا خبره نه وای ورته کړې، دا اور به دومره یخ سوی وای چې د یخنۍ به ابراهیم علیه السلام تنګ کړی وای. او الله عز وجل دومره د استراحت ځای دا اور جوړ کړي چې د ده څخه یې وخت پوښتنه وسوه چې په خپل ژوندانه کې ستا دپاره د خوند شیبې او د استراحت شیبې کومې وي. دی ورته وایي هغه مهال چې کله اور د الله په حکم باندې یخ سو، دومره د استراحت فضا په هغه اور کې او دومره خوند په هغه اور کې ما محسوس کړي په ګرده ژوندانه کې زما دپاره تر ټولو د خوند شیبې هغه دي. الله ورته داسې د خوند د ډک ځای جوړ. نو اور خو د الله په حکم باندې د الله د حکم څخه خو هېڅوک سرغړونه نسي کولی او یوازې پر ابراهیم علیه السلام دا حکم تطبیقېدی، د بل چا دپاره نه، حتی رسۍ یې لا وسوځل. خو په هر صورت ټول ادیان په هغه زمانه کې هم په اوس زمانه کې هم دا وایي ویاړې د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې. او حال دا چې الله جل جلاله دلته آیتونه راځي صراحتا دا فرمایي چې ای پیغمبره ته پر ملت ابراهیمي یې. اصلا مسلمانان پر ملت ابراهیمي دي، دا نور پر ملت ابراهیمي نه دي، درواغ وایي. نو ابراهیم علیه السلام چون ډېر لوړ انسان و، د ده یادونه الله جل جلاله کوي چې ابراهیم علیه السلام څومره د شرک افاق او څومره په خپلو امتحانو کې کامیاب، د مکې مشرکین څومره په شرک کې اخته او د مدینې منورې یهودو نصارا څومره د مادیاتو شوقیان. ابراهیم علیه السلام کې دا دوې مادې وې، د شرک څخه نفرت او د مادیاتو یې دومره پروا نه کوه چې په هغه زمانه کې تر ټولې دنیا غټ مغرور او غټ بدماش باچا نمرود و د هغه په مقابل ودرېد، د پلار او د ټول قوم په مقابل ودرېد. قوم د وطنه وشاړئ، خالي لاس، هېڅ پروا یې نه درلود، ځکه د الله حکم. الله جل جلاله د داسې یو لوړ انسان خبره کوي وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. وَإِذ هغه وخت د یادونې وړ دی ابتلا چې امتحان وکړي ابراهیم علیه السلام ربه، ابراهیم علیه السلام باندې ربه خپل رب امتحان وکړي. ابتلا فعل دی، ابراهیم دا مفعول دی، ربه فاعل دی، یعنی امتحان کوونکی. الله رب او امتحان ورکوونکی ابراهیم علیه السلام. امتحان د ابراهیم علیه السلام څخه
واخیستل شو. هغه وخت د یادونې وړ ده، هغه وخت د یادونې وړ دی ابتلا چې امتحان وکړي، ازمایښت وکړي ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې ربه خپل رب ور باندې امتحان وکړي. د عربي ژبې قاعده دا ده چې مفعول وروسته فاعل مخکې وي، باید د قاعدې او د قانون مطابق داسې ویل سوی وای وَإِذِ ابْتَلَى رَبُّهُ إِبْرَاهِيمَ، اول فاعل بیا مفعول. دا د عربي ژبې قاعده ده، مګر دلته د قاعدې خلاف ابراهیم علیه السلام را مخکې سوی دی. وایي وجه دا ده چې ابراهیم علیه السلام ډېر مهتم بشان شخصیت و او په دې امتحان کې بیخي روڼ وځلېدی. د ده د اهمیت د ښکاره کولو په خاطر الله را مخکې چې خلک متوجه شي چې دا امتحان ساده خبره نه وه، دی په دې امتحان کې کامیابه سوی دی. الله جل جلاله امتحان وکړي په ابراهیم علیه السلام باندې بکلمات، په څو کلمو سره فاتمهن، ده پوره کړلې دا کلمې. الله جل جلاله په ابراهیم علیه السلام باندې امتحان وکړي په څو کلمو باندې. دغه کلمې نو څنګه وې او د څنګه پوره کړلې، د دې کلمو په اړه باندې علماو اختلاف کړی. بعض علما فرمایي وایي دا څو کلمې دا ځینې احکام و د حج په موسم کې الله جل جلاله ده ته ښودلي وه، ده په پوره غور او په پوره همت سره هغه احکام پوره کړه. ځینې علما وایي چې دا 10 احکام وه، د ده په دین کې دا 10 احکام په خوله اوبه ګرځول، په پزه اوبه ګرځول او بریتونه پشنې کول او حلق الاب تر بغلو لاندې ویښتان لرې کول، حلق العانه زیر ناف ویښتان لرې کول، مسواک وهل، دا شیان وه چې پر ده باندې لازم سوي وه. لکه یو حدیث کې چې راځي نبی علیه السلام فرمایي 10 من الفطره، 10 شیان د فطرت څخه دي. او بل ځای فرمایي سنت ابیکم، ستاسې د پلار ابراهیم علیه السلام سنت او طریقه ده. دا څو شیان دي؟ یو قول دا دی. اکثر علما پر دې باندې دي چې دلته د دې کلماتو څخه ځینې امتحانات وه چې الله جل جلاله په ابراهیم علیه السلام وکړل، ځینې تکالیف او مصائب یا سختې لارې په دې سره الله عز وجل ابراهیم علیه السلام مأمور کی د هغه سختې لارې تعقیب کړلې، هغه سخت کارونه عملي کړل، کامیاب سو په امتحان. اوس نو یو سوال سړی ته پیدا کېږي چې الله جل جلاله خو اله العالمین دی، علیم ذات دی. استاد چې کله د شاګرد څخه امتحان اخلي نو دا امتحان د دې دپاره اخلي چې د دې شاګرد وړتیا ځان ته معلومه کړي چې په تا کې څومره وړتیا ده، ته ډېر پوهېږې که لږ پوهېږې. نو رب العالمین ذات خو علیم ذات دی، د ابراهیم علیه السلام په هره خبره باندې خبر و. نو بیا د امتحان کم ضرورت و چې الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام څخه اخیستی؟ جواب دا دی چې الله جل جلاله چې د ابراهیم علیه السلام څخه امتحان اخیستی د دې دپاره نه چې الله جل جلاله ځان ته معلومول. دا خبره الله جل جلاله خپلو مخلوق ته د هغه حقیقت معلوموي، د کمال معلوموي. لکه دکاندار چې یو شی خرڅوي، یو ګراک ورته راسي وایي دا څنګه دی، واخله امتحان یې کړه، وازمویه. دا شی چې ورته ازموي، ورته امتحانوي، خپل مالک په خبر وي، دا خو یقین وي، خو فقط د ده د اطمینان دپاره الله جل جلاله ته د ابراهیم علیه السلام وړتیا، لیاقت، استعداد او کامل همت معلوم و چې نورو انسانانو ته یې وشي او عملا د ده په دغه کارونو باندې ده ته لوړې درجې ورکړي. الله په دربار کې شیان مفت نه دي، ارزانه دي ډېر، اما مفت نه دي، یو څه غوښت غواړي. ابراهیم علیه السلام باندې دا اعمال کول، لوړې درجې یې ورکولې او خلکو ته یې دا ثابتول چې دا زما بنده ابراهیم خلیل الله دا د دومره لوړې درجې انسان دی. دا ازمایښتونه نو څه وه؟ دا څو ازمایښته وه. یو ازمایښت دا و چې الله جل جلاله حکم ورته وکړي ولیا ابراهیم د خپله وطنه مهاجر سه، د فلسطین ولاړ سه، شام ته ولاړ سه، مسافر سه، هجرت وکړه، مهاجر سه. ابراهیم علیه السلام د خپل یو وراره او میرمنې سره په ډېرو سختو حالاتو کې خپل وطن د الله په حکم پرېښودی، ولاړې شام. د الله عز وجل چې څنګه ورته هدایت و، څنګه ورته حکم و، بدون چون و چرا، بدون دلیل خبره ده ومنل. بیا چې کله شام ته ولاړې
الله جل جلاله تر ډېر عمر وروسته دته یو ماشوم زوی ورکړي اسماعیل علیه السلام. کله چې هغه رالوی سو الله جل جلاله حکم ورته وکړي چې دا یوسف په یو دشت بیابان کې یو ځای الله درته ښیي، په هغه ځای کې پرېږده. ابراهیم علیه السلام پر خپله اوښه باندې خپله مېرمن هاجره رضی الله عنها او اسماعیل علیه السلام دواړه سپاره کړل. جبرائیل علیه السلام ورته وایي ځای زه درته ښیم، د الله په حکم باندې روان. شام چې د اوسنۍ سوریه ورته وایي، د دې ځای څخه ابراهیم علیه السلام حرکت راوکړي. ښه ډېر مزل چې وکړي چې یو زرغون ځای وویني، نو جبرائیل علیه السلام ته وایي دغه ځای ماته الله امر کړی دی. جبرائیل علیه السلام ته وایي نه، الله یې درته ښیي. آخر د مکې مکرمې شاوخوا سیمې ته راغلی چې دلته څلور طرفه غرونه وه، یو دره وه، ځای و، څک اوبه نه وې او درخته نه وه، سب نه و، سخته ګرمي وه. الله جل جلاله د جبرائیل علیه السلام په واسطه دته حکم وکړي چې خپله مېرمن او بچی دلته پرېږده. ابراهیم علیه السلام د لوړ همت انسان دی، دا پوښتنه هم نه کوي چې دا به دلته لیوان خوري یا الله ته حفاظت کوي او دلته به د تندې مري، دلته به د لوږې مري. بیا ابراهیم علیه السلام ځي چې کله یې هاجره او خپل زوی اسماعیل دواړه د لیک ښکته کړل، دی پر اوښ باندې د جنت المعلا طرف ته ډېر تیز روان دی. هاجره بیبي غږ ورپسې کوي، وایه ابراهیم موږ د چا ته پرېښودلو، څنګه دې پرېښودلو؟ دی چې د الله په حکم کې څه ځنډ رانسي ډېر تیز روان دی، جواب نه ورکوي. بیا هغه غږ ورپسې کوي، دی جواب نه ورکوي. هغه هم ډېره نیکه بیبي وه. درېیم وارې ورته وایي تا ته الله حکم کړی دی، ستا رب تا ته حکم کړی دی چې دی دلته پرېږده؟ ده ورته وویل زما رب ما ته حکم کړی دی. نو ستا رب هېڅکله موږ دلته یوازې نه هیلا کي، حتما زموږ د ساتلو یو ترتیب الله جوړوي. د ډېر تیز ولاړی د جنت المعلا چې اوس یو مقبره ده، یوه دره ده، پر دا دره باندې چې سترګې نهامې سولې، ول هسې نه چې زه دا ماشوم بچي ته وګورم او شیطان څه وسوسه راواچي چې سترګې نهامې سولې، بیا یې دعا وکړه. اوږده دعا یې وکړه. بیا به ابراهیم علیه السلام کله کله دې بچي ته راتلی. الله جل جلاله د اسماعیل علیه السلام او د هاجرې بیبي حفاظت وکړي. تفصیلي قصه یې اوږده ده چې دلته د زمزم څاښ پیدا شي. درې وارې ابراهیم علیه السلام راغلی. آخر الله جل جلاله بیا دته حکم وکړي چې دا خپل ماشوم زوی دا ذبحه کړه، قرباني یې کړه. دی بیا دا خپل ماشوم او نازولی زوی دا بیا یې پر غاړه یې چاړه ورېږدي، ذبحه کوي یې. د الله د لوري څخه د جنت څخه یو پسه بیا راځي او دی په دې امتحان کې کامیابه کېږي. دغه سختۍ چې پر ابراهیم علیه السلام راغللې چې اول د دعوت خبره هم وه په شروع کې، هغه مو یاده نه کړل چې د هغه دعوت په وجه باندې دی اور ته واچوئ او د ده پر الله دومره توکل ټینګ و چې اور ته یې واچوئ. جبرائیل علیه السلام ورته راځي، وایي زه څه کومک وکړم؟ دی وایي هېڅ کومک مه کوه، الله مې ویني. نو د دغه کلماتو څخه دغه د ده سختي چې ده باندې الله راوستلې او دی پکښې کامیابه سو، همدا کلمات دي فاتمهن ده پوره کړلې، پکښې بریالی او کامیاب سو. کله چې څوک په امتحان کې کامیابه سي نو بیا الله جل جلاله یو انعام ورکوي. د دنیا اسلوب هم داسې دی. نو بیا الله جل جلاله یو امتحان یو امتیاز ورکي، یو انعام یې ورکي. بیا یې ورته وویل قال انی جاعلک للناس اماما. قال الله جل جلاله وفرمایل انی یقینا ز جاعلک زستا ګرځونکی یم للناس دپاره د خلکو اماما. غواړم یو داسې متفق علیه امام دې جوړ کړم چې د ټولې دنیا خلک ستا په تابعداري فخر وکړي، داسې یو پیشوا دې جوړ کړم. ابراهیم علیه السلام غوښتنه وکړه قال ومن ذریتي، یا الله زما د اولادو څخه هم داسې یو څوک امام جوړ کې، معزز یې جوړ کې. الله جل جلاله په جواب کې ورته وفرمایل قال لا ینال عهد الظالمین. قال الله جل جلاله وفرمایل لا ینالو نرسیږي عهدي وعده زما الظالمین ظالمانو ته. که ستا په اولادو کې څوک نیکان وه هغو ته خو به دا امتیاز وي، خو که بدان پکښې و بدانو خلکو ته د الله وعده نه رسېږي، ظالمانو ته د الله وعده نه رسېږي. یو څوک چې بد عملی و الله ته نه تسلیم، الله جل جلاله هغه ته دا امتیاز نه ورکوي. د ده دعا یې قبوله کړه د ابراهیم علیه السلام. البته
په نیکانو خلکو په بدانو خلکو کې نه ده قبله کړې. دا چې وروسته بیا دی څه کارونه کوي هغه په راتلونکو آیاتو کې راځي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله.